یو ذهني سوال، که د دې سوال ځواب تاسې په 10 ثانیو کې را پیدا کړو نو د دې مطلب به دا وي چې تاسې ښه ذهن لرئ. نو هغه سوال دی: زموږ ځمکې ته تر ټولو نږدې ستوری کوم یو دی او د دې ستوري نوم څه شی دی؟ نو تاسې وخت شروع کیږي. وخت پوره شو نو ګورو د دې سوال ځواب څه شی دی. ځواب دی لمر. د زموږ ځمکې ته تر ټولو نږدې ستوری لمر دی. دوستانو، لمر هم یو ستوری دی، خو دا ځمکې ته ډېر نږدې دی د نورو ستورو په مقابل کې، ځکه دا موږ ته ډېر ځلانده او روښانه معلومیږي او دا ډېر ځلیږي. د ده رڼا هم موږ ته ډېره زیاته معلومیږي د نورو ستورو څخه. په اسمان کې دا کوم ستوري چې موږ ډېر واړه واړه ګورو، په اصل کې دا دومره واړه نه دي، بلکې دا ډېر غټ دي. په کومه ځمکه کې چې موږ اوسیږو، دې ځمکې نه هم څو ګنا څو وارې دغه ستوري غټ دي، خو دا ډېر زیات لرې دي. د دې لرېوالي له وجه دا موږ ته ډېر واړه واړه معلومیږي. دوستانو، لمر هم یو ستوری دی، خو دا زموږ ځمکې ته ډېر نږدې دی او زموږ ځمکه د دې لمر څخه ګرد چاپېره تاویږي، په ګرده حلقوي لاره کې په مدار کې تاویږي. لمر موږ ته ډېر روښانه ځکه معلومیږي چې دا زموږ ځمکې ته رانږدې دی. د اندازې مطابق نږدې 150 میلیونه کیلومتره واټن لري لمر او ځمکې پر منځ کې. مطلب دا ده چې لمر د ځمکې څخه تقریبا یا نږدې 1.5 میلیونه کیلومتره لرې دی. دا دومره لرېوالی لري. او لمر د ځمکې څخه ډېر لوی هم دی. د ځمکې قطر اندازاً 12742 کیلومتره دی. دا دومره قطر لري. او لمر هغه نږدې 1,392,900 کیلومتره قطر لري. تقریبا 14,92,000 کیلومتره قطر لري. نو دې نه تاسې معلومولی شي چې لمر به ځمکې نه څومره یو غټ وي. د دې حساب مطابق که یوې خواته لمر کېدې او بلې خواته اندازاً یا تقریبا 14 لکه ځمکې کېدی وي، نو بیا به هم لمر ترېنه غټ وي. نو دوستانو، لمر دومره یو غټ شی دی. په دې سوال کې یو څو داسې لغتونه، یو څو ټکي موږ استعمال کړل چې د هغو ټکو انګلیش زده کول زه وایم چې موږ باید زده یې. نو هغه ګورو چې هغه کوم دي او زده کوو هم. نو اوله ده لمر. لمر ته په انګلیش کې وایي سن. ځمکې ته انګلیش کې وایي ارت. لمریز نظام ته یا نظام شمس ته سولر سیستم. واټن ته یا فاصلې ته ډسټنس. ستوري ته سټار. سیارې ته پلانټ. خلا هغه ځای ده چیرته چې هوا نه وي. د ځمکې د سطحه نه پورته چې کومه ده ځای ده، دلته ګازونه دي، مختلف ګیسونه دي دلته، او هوا ده، هوا ګرځي، بادونه لګیږي. دا تر پاسه آسمانو پورې نه دی، بلکې دا یو حد لري. د آخري حده پورې چې څومره هوا شته هغې ته فضا ویل کېږي. او فضا نه پورته چې هوا نشته، هلته بلکل هیڅ شی هم نشته، ویکیوم چې ورته وایي که نه، بلکل تش ده. نو هغسې ته وایي خلا. خلا ته انګلیش کې وایي سپیس. فضا، د ځمکې فضا ته وایي اتماسفیر. د جاذبې قوت ته یا کشش ثقل ته وایي ګراویټي. حلقوي لاره یا مدار چې ده، مدار ته وایي آربټ. آربټ هغې لارې ته وایي چې یو شی د بل شي څخه په خلا کې په ګرده حلقوي لاره کې تاویږي. نو دغه ورډز مینینګز وو یا د پښتو لغاتو انګلیش معنا وه.